فرقان مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 15مه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده او یا مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ډېر برکتناک دی هغه ذات چې هغه پر خپل بنده باندې دغه فرقان نازل کړ ترڅو چې د ټولو نړیوالو لپاره آگاه کوونکی وي الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ذات چې د ځمکې او اسمانونو د پاچاهۍ څښتن دی او څوک یې زوی نه دی نیولی چې له هغه سره په پاچاهۍ کې څوک شریک نشته هغه چې هر شی پیدا کړ بیا یې د هغه یو سرنوشت وټاکه واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا خلق له هغه پرته داسې معبودان ونیول چې هیڅ شی نه پیدا کوي بلکې په خپل هڅول کی په خپل د خپل ځان لپاره هم د څه ګټه یا زیان واک نه لري او نه مرګ په واک دی او نه ژوند او نه هم بیا ژوند کول وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا او هغه کسانو چې کافر شوی دی وویل چې دغه فرقان له ځانه جوړ کړی شوی شاید چې دغه سړی په دروغ رامنځته کړی دی او جینو نورو خلکو په دې کار کې له د سره مرسته کړې ده لوی ظلم او سخت دروغ دی چې دوی پرې درېدلي دي وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا وای دا د پخوانو خلکو لیکل شوی شیان دي چې دای نکلونه کوي او هغه د سحر او ماښام اورول کیږي قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما اے محمد دوی ته وای چې دا هغه چا نازل کړی دی چې د ځمکې او اسمانونو پر راز پوهی حقیقت دا دی چې هغه ستر بخونکی او مهربان دی وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا وای دا څنګه پیغمبر دی چې خواړه خوري او په بازارونو کې ګرځي راګرځي ولې دته کومه پرېخته ونه لېګل شو چې د سره و او پر نمونونکو باندې ګواښ کولای او يلقى إليه كنز او تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا یا نور هیڅ نه وای دته کومه خزانه را کوزه کړای شوی وای یا د کوم باغ وای چې له هغه نه په ډاډینه روزي ترلاسه کولای ظالمان وای تاسو خو په یو کور وهلي سړی په روان یې انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وګوره دوی څنګه عجیب دلیلونه درته وړاندې کوي دا سلار ورکی دي چې هیڅ کومه د کار خبره په فکر کې نه ورځي تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا ډیر برکتناک دی هغه ذات چې کو غواړي د دوی له ټاکلو یاد کړای شو شیانو څخه هم زیات درکولای شي
یو نه ډیر باغونه چې تر هغو لاندې ویالې بهیدونکي وي او لوړې دنګې ماڼۍ. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. بلکې هغوی د قیامت ورځ دروغ ګڼلې ده او څوک چې د قیامت ورځ دروغ وګڼي د هغه لپاره مونږ ته او جن لمبه وهونکی اور تیار کړی دی. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. هغه یعنی دوزخ چې کله لری څخه دوی وویني نو دوی به د هغه د غضب او تاو आवाजونه واوري. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. او کله چې دوی لاسونه او پښې تړلي په هغه کې یو تنګ ځای ته ورننويستل شي نو د خپل مرګ غوښتنه به وکړي. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. په هغه وخت کې به ورته وویل شي چې نن یو مرګ نه ډیر مرګونه وغواړي. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. نو دوی څخه پوښتنه وکړه دغه سرنوشت ښه ده او که هغه جاودانی جنت چې له خدای ویریدونکو پرهیزګارانو سره د هغه وعده شوې ده چې د هغو د کړو مکافات او د هغو د سفر وروسته پړاو بوي. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. چې په هغه کې به د هغو هر غوښتنه ترسره شوې وي چې په هغه کې به هغوی د تل لپاره هستوګن وي چې د هغه ورکړه ستا پر رب باندې یو واجب الادا یعنی د ترسره کولو وعده ده. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. او همغه ورځ به وی چې کله ستا پروردگار دغه خلک هم را ایثار کړي او د دوی هغه معبودان هم راوبلی چې نن دوی له الله نه پرته د هغو بندگی کوي. بیا به هغه له هغو نه پوښتنه وکړي آیا تاسو زما دغه بندگان گمراه کړیو او کدوې په خپل له سم لارې نه اوختي بي لارې شوی. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. وغي بارزو کړي په اکد استازات زمونږ لپاره خو د دې مجال هم نو چې له تاسو خبرته کوم بل څوک خپل سرپرستونی شو خو تا دوی او د دوی پلانونو نیکونو ته خې د ژوند وسایل ورکړل ان تر دې چې دوی درس هیر کړ یعنی ستاسو یاد نه غافل شو او په هلاکت کې ولویدل. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. داغه څه به دروغ غني هغوی یعنی ستاسو معبودان ستاسو هغه خبرې چې نن تاسو کوي بیا به نه تاسو د خپل هلاکت مخنیوي وکړای شي نه بل کومه خوا څخه مرسته ومندل شي او هر څوک چې له تاسو نه ظلم وکړي په هغه باندې به موږ د سخت عذاب خوند وڅکو. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی. د الفرقان مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 15مه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده او بیا مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له شلم آیت څخه اوري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم.
د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. اے محمد لتان مخکې چې مونږ هر څومره پیغمبران لیږلي وو هغوی ټول هم خواړه خوړونکي او په بازارونو کې ګرځېدونکي خلک وو. په اصل کې خو مونږ تاسې ځینې د ځینو لپاره د ازمایښت وسیله ګرځولي یاست. آیا تاسې صبر کوئ؟ ستا رب هر څه ویني. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. کوم کسان چې زموږ حضور ته د وړاندې کېدو فکر نه لري هغوی وایي ولې مونږ ته پرېښتې نه رالیږل کېږي یا دې مونږ خپل رب ووینو. دوی په خپل نفس کې ډېر مغرور شول او په خپل سرکشۍ کې لچتي ووتل. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. په کومه ورځ چې دوی پرښتې وویني هغه به د مجرمانو لپاره د تزیری ورځ نه وي چې هغه به کړي چې خدای ته پناه ورو. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. او هر څه چې د هغو کړو وړي مونږ به هغه واخلو د دوړي په څیر به والوزو. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. یوازې همغه خلک چې د جنت حقدار دي په هغه ورځ به په ښه ځای کې هستوګن وي او د حشر د سخت غرمې تیرولو ښکلې دیره به ومومي. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. په هغه ورځ به په اسمان تیرونکې و وریځ څرګند شي او پرښتې به کتار کتار راکوزي کړای شي. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. په هغه ورځ به حقيقي پادشاهي یوازې د رحمان خدای وي او هغه به د کافرانو لپاره ډیره سخته ورځ وي. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. ظالم انسان به خپل لاسونه چیچي وایي به کاش کې ما د پیغمبر ملګرتیا کړې وای. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. هي زما بدبخته کاش کې ما فلانای سړی په دوستۍ سره نه وای نیولای. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. غتیر ویستلم هغه نصیحت مې ونه مانه چې ما ته راغلی. شیطان د انسان په حق کې ډیر زیات بے وفا ثابت شو. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. او پیغمبر به وایي چې ای زما ربا زما قوم دغه قرآن پرېښودلی. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ای محمد مونږ په همدغه شان مجرمان د هر پیغمبر دښمنان ګرځولي دي او ستا لپاره ستا رب لارښوونکی او مرستندوی کافي دی. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. منکران وایي په دې سړي باندې ټول قرآن په یو وخت کې ولې نازل نکړل شو. هو دا څه ځکه شوی دی چې دا په ښه شان موږ ستا په ذهن کې کېنو
او د همدې غرض لپاره موږ هغه ته په یو ځانګړي ترتیب سره د بیلو برخو بڼه ورکړل. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. او په دې کې دا مصلحت هم دی چې کله چې هغوی تاسو کومه بي سابقه خبره یا حیرانونکې پوښتنه راوړي د هغې سم جواب مونږ په خپل وخت ته درکړ او په ډیره ښه ډول سره مو خبره روښانه کړه. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. کوم کسان چې پړ مخې د دوزخ لوري ته راښکودل کیدونکي دي د هغو دریځ ډیر نه وړه او د هغو لار په نهایي درجه غلطه. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. من موسی ته کتاب ورکړ او له هغه سره مو د هغه ورور هارون د مرستیال په توګه ملګری کړ. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. او هغه ته مو ویل چې هغه قوم ته ورشي چې زمونږ آیاتونه دروغ ګڼلي دي په پای کې مونږ هغه خلک تباه کړ. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. د نوح د قوم هم دغه حال شو چې کله پیغمبران دروغ جنو ګڼل مونږ هغوی غرق کړل او د نړیوالو لپاره مو د عبرت یو نښه وګرځوله او د دې ظالمانو لپاره مونږ یو دردناک عذاب تیار کړی دی. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. په همدغه شان عادیان، سمودیان او د اصحاب راس یعنی د څا خاوندان او د منځنیو پیړیو زیاتره خلک تباه کړای شو. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. له هغونه هر یو ته موږ د مخکنیو تباه کیدونکو مثالونه وړاندې کړل او په پای کې هر یو متار مار کړ. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. او پر هغه سیمه باندې خو دوی تیر شوی دي چې ډیر ناکاره باران پرې اورول شوی. دوی به د هغه حال نه وی لیدلای خو دوی له مرګ وروسته د بیا ژوندون هیلمن نه دي. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. دوی چې کله تا ویني نو ملنډې در پورې وهي وای آیا دغه سړی دی چې خدای د پیغمبر په توګه را لېږلی دی؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. د خو به مونږ بیلاری کړي د خپل معبودانو څخه به یاړولي وای کوم د هغو پر عقیدتمندۍ باندې ټینګار نه وای کړی. هغه وخت لري نه دی چې د عذاب په لیدلو دوی ته په خپل څرګند شي چې څوک په ګمراهۍ کې لري وتی. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. کله د هغه چا حالت دي شوی چې هغه خپل نفسي خواهش خپل خدای ګرځولای وي. آیا ته پر سم لار باندې داسې چا د راړولو مسؤلیت په غاړه اخیستی شي؟ آیا ته انګیري چې له دوی نه زیاتره کسان اوري او پوهیږي؟ دوی خود څارویو په شان دي بلکې له هغو نه هم هغه. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. تنګوري چې ستاره په څه ډول سیوري خوروي
که هغه غوښتي وای نو هغه به دایمي ساکن سورې ګرځولې موږ لمر د هغه د وجود دلیل ګرځو بیا چې لمر هر څومره پورته کیږي موږ د هغه سیوري قرار خپل لوري ته راغونډو وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا او هغه د همغه الله ذات دی چې شپه ستاسو لپاره جامه او خوب د آرامۍ سبب او ورځ د ژوندۍ پاتېدو وخت یعنی د ژوند فعالیت وسیله وګرځوله وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا او هماغه ذات چې د خپل رحمت په مخ کې بادونه د زیری په توګه لیږي بیا له اسمانه پاکي او بنازلوي تر څو چې د هغو په وسیله یو امراض مکه ژوندۍ کړي او له خپل مخلوق نه زیاتره څاروي او انسانان خړوب کړي ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا دغه کارنامه مونږ بیا دوی ته ورخیو تر څو چې دوی یو څه درس واخلي خو زیاتره خلک د کفر او ناشکرۍ څخه پرته د کوم بل چارچلن له غوړه کولو څخه انکار کوي ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا که زمون خوښه وای نو په هر کلی کې به مو یو نذیر یعنی پیغمبر را پاتولای فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا نو ای پیغمبر د کافرانو خبره هیڅ کله ممنه او دا قران د سره واخله له هغه سره ستر یعنی هر اړخیزه جهاد وکړه وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا او دا همغه ذات دی چې دوه سمندرونه سره یو ځای کړی دي یو خوږ او خوندور بل تریخ او تریو او د دواړو په منځ کې یو پرده حایله ده یو خند دی چې هغه له ګډیدلو نه ساتلای منع کړی دی وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا او هماغه ذات دی چې له اوبونه یو بشر پیدا کړ بیا له هغه نه د نسب او خیشاوندۍ دوه بیلې لړۍ وغځولې ستا پروردگار د ستر قدرت څښتن دی ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا لدغه خدای پرته خلق د هغو بندگی کوي چې نه دوی ته ګټه رسولای شي نه زیان او د دې لپاره نور دا چې کافر د خپل رب پر خلاف د هر سرکش ملاتړ ګرځیدلای دی وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا اے محمد تو خو مونږ یوازې یو زیری ورکوونکی او ویرونکی لګلای قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا دوی ته وایي چې زه په دې وظیفه باندې له تاسو نه څه اجرت نه غواړم زما اجرت صرف دا دی چې د چا چې زړه وغواړي هغه د خپل رب لاره غوره کړي وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا اے محمد پر هغه خدای توکل وکړه چې ژوندی دی او هیڅ کله مړ کیدونکی نه دی د هغه لستاین سره د هغه پاکي بیان کړه د خپل بندگانو له ګناهونو څخه یوازې د همغه با خبر توب کافی دی الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم
ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. غزاد چې په شپږو ورځو کې اسمانونه او ځمکه او ټول هغه څه پیدا کړل چې د اسمانونو او ځمکې په منځ کې دي، بیا هغه د کائناتو د سلطنت پر تخت عرش باندې ځلاند شو. رحمان خدای د هغه د شان پوښتنه لکوم پوهیدونکي څخه وکړه. د الفرقان مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 15مه سوره ده، په مکه معظمه کې را نازله شوې ده او یا مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 8م آیت څخه اوري. د دې آیت په اوریدو سره یوه د تلاوت سجده واجب کیږي. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. کله چې دوی ته ویل کېږي چې رحمان خدای ته سجده وکړي، نو وایي رحمان سوی. ته چې څوک وایي نو موږ به هغه ته سجده کوو. دغه بلنه د حقوق کرکه برعکس لا زیاتوي، کومه ګټه نه کوي. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ډیر مبارک دی هغه ذات چې په اسمان کې برجونه پیدا کړل او په هغه کې یو ډیوا او یو ځلاند سپوږمۍ رڼا کړه. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ما غزات دی چې شپه او ورځ یو د بلې جانشینه کړه، د هر هغه چا لپاره چې غواړي درس یعنی پند واخلي یا غواړي شکر ویستونکی شي. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. د رحمان خدای اصلي بندگان هغه دي چې پر ځمکه باندې په ورو او په تواضع زی او که جاهلان مخې ته راشي نو وایي تاسو ته سلام. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هغه کسان چې د خپل پروردګار په وړاندې په سجدو او قیام شپې تیروي. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. هغه کسان چې دعاګانې کوي چې ای زموږ پروردګار مونږ د دوزخ له عذاب وساته، د هغه عذاب شدید او دائم پاتې کیدونکی دی. إنها ساءت مستقرا ومقاما. هغه خو ډیر ناکاره استوګنځای او ځای دی. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. کسان چې کله لګښت کوي نو نه به ځای لګښت کوي او نه بخیلی، بلکې د هغو لګښت د دغه دواړو سرحدونو په منځ کې په میانه روي ولاړ وي. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. هغه کسان چې الله نه پرته کوم بل معبود نه بلی، هغه نفس په ناحق نه وژني چې خدای حرام کړی وي او نه د زنا مرتکب کیږي، او هر څوک چې دغه کار وکړي هغه به د خپل ګناه بدله ومومي. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. د قیامت په ورځ به هغه ته مکرر عذاب ورکړل شي او په هغه کې به هغوی د تل لپاره ذلیل پراته وي. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. مګر دا چې چاله دغه ګناهونو څخه ورسته توبه ویستلی وي او ایمان راوړی وي او غوره عمل کړی وي، دغه خلکو بدی به الله په نیکیو بدلی کړي
او هغه خو بخونکی او خورا مهربان دی. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. څوک چې د توبې په وستلو نیک عملي غوړه کوي هغه نو د خدای لوري ته داسې راګرځي لکه څنګه چې د ګرځېدلو حق دی. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. او د رحمان خدای بندگان هغه دي چې د دروغ شاهدین نه وایي او که په کوم بابیزه شي باندې ورشي نو د شریفو انسانانو په څیر په شریفانه چلند ورڅخه تیریږي. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. هغه ته که د هغو د پروردګار د آیتونو په اورولو نصیحت کیږي نو هغوی پر ځان وړون کون نه چوي یعنی دغه پند او نصیحت نه لیدلای نه نیسي. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. کسان چې دعاګانې کوي چې ای زموږ پروردګاره مونږ ته خپل میرمنو او اولادونو څخه د سترګو رڼا راکړه یعنی هغه ته د ایمان او نیک عمل توفیق ورکړه او موږ د پرهیزګارانو امامان کړه یعنی په تقوا او طاعت کې تر ټولو مخکې کړه. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. دغه دي هغه کسان چې د خپل صبر میوه به د دنګې ماڼۍ په بڼه کې ومومي په آداب او سلامونو سره به د هغو هرکلی کیږي. هغوی به د تل لپاره هلته اوسیږي. څومره ښه دی هغه استوګنځی او هغه ځای. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ای محمد خلکو ته وایه زما رب تاسو ته څه اړتیا لري که تاسو هغه ونه بلئ. اوس چې تاسو د دروغ نسبت کړای دی ډیر ژر به هغه سزا ومومئ چې ځان ژغورل به درته محال شي. د الفرقان مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 15مه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده.